دا هغه کوڅه ده چیرته چې د محمد محقق تلویزیون ودانۍ موجوده وه. چې د دوی د کومې رسنۍ تړلي دا ډېر ښه کار شوی دی. کتب علیکم القتال وایي په تاسې باندې جهاد فرض ده. د نن غږ را باندې وکړي زه فدایي ته آماده یم. په هر صورت چې وي دوه زامن لرم هغه هم تر قربانه وم ځان هم تر قربانه وم. 40 ملکه راغلي هغه ټول مات شول. پاکستان عوام نه په حکومت باندې جنگ پر ځای ده. باید زر تر زره ونیول شي که دلې په افغانستان کې وي زر تر زره باید ونیول شي دا کار. چې افغانان به په دغه کې دا کوټه به په هغه ورځ ونیسېږي دوی به په پېښور او په اسلام آباد کې. افغانستان د اسلامي امارت له لوري دا وویل شي چې تاسې جهاد ته آماده یاست. ستا په نظر باندې څومره ځوانان به د پاکستان مقابل کې جهاد ته آماده شي؟ د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ ترینګلتیاو او جګړو زور اخیستی دی. افغانستان د رد ظلم عملیات پیل کړي د پاکستان پر وړاندې او زموږ افغان امنیتي ځواکونه د پولې اخوا د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې باندې خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي او په دغه جریان کې د افغانستان په داخل کې او د افغانستان پخواني سیاسون راڅرګندېږي په رسنیو باندې او داسې څرګندونې کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د اوسني دولت خلاف دي. دوی په خپلو څرګندونو کې د پاکستان دغه تیری چې هوایي بریدونه یې ترسره کړي وو د دوی حمایت ښیي او د افغان ولس چې په دې بریدونو کې قرباني شوی وو دوی مجرمین بللي دي. د دې اشخاصو له جملې څخه یو هم محمد محقق و چې په اوس وخت کې هم دوی یو تلویزیون د راه پرده په نوم باندې درلوده او دلته یې عملاً نشرات کول. دغه اشخاص په تیره کې د همدې ملت په وینو باندې سودا کوله. دلته یې بیلن منزلونه جوړ کړي و، دلته یې سوداګري کوله، دلته یې د دې خلکو د دې ملت د هغو لاسته راوړنو نه یې ګټه اخیستله چې دلته په هیواد کې درلودلې او د دوی ځانونه یې د دوی مشران بلل. خو اوس چې کله وخت د دې خلکو څخه د حمایت او د ملاتړ راځي دوی د دې پر ځای چې د دې خلکو ملاتړ وکړي دوی راځي د دې خلکو په مقابل کې چې څوک ولاړ دی او د دې ولس وینې تویوي د هغې خلکو ملاتړ کوي او د هغې له بریدونو څخه خپل حمایت اعلانوي. دا نو یوه څرګنده بیلګه ده د لوی خیانت د دې ولس پر وړاندې د دې ملت پر وړاندې د دې خاورې پر وړاندې. په تیر کې دې خلکو د دې خاورې مدافعان خپل ځانونه بلل. دلته یې ویل چې موږ د خلکو لپاره او د خپل ولس لپاره د حقونو د لاسته راوړلو نمایندګان یو. خو اوس وخت کې ټولې هغې ادعاوې چې دوی درلودلې هغه دروغجنې او کاذبې ثابته شوي. دا هغه کوڅه ده چیرته چې د محمد محقق تلویزیون ودانۍ ودانه ده او دلته یې ودانۍ موجوده وه. دا د درېیمې ناحیې د سرې کاریز ساحه ده. په دې ساحه کې د تلویزیون فعالیت درلود او اوس وخت د اسلامي امارت له لوري وتړل شو په دې خاطر چې دوی په څرګنده ډول باندې له پاکستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ځای د دې چې د دې خلکو د دې ولس څخه دفاع وکړي د هغوی ملاتړ اعلان کړ. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په وروستیو بمباریو کې زموږ ډېر افغان ولس ځورېدلی دی او ډېری هېوادوال مو پکې قرباني شوي دي. د دې په ځای چې د دوی سره همدردي وشي د دوی په خلاف د اشخاص راپورته کېږي او خپلې څرګندونې کوي
چې له امله یې د اسلامي امارت پرېکړه وکړه تر څو پورې دغه تلویزیون او د تلویزیون نشرات بند کړي، ځکه د دې پر ځای چې د ملت لپاره د غږ پورته کولو یو ذریعه شي، دلته د تخریب لپاره کار کوي. د هیواد په داخل کې داخلي دښمن جوړ شوی دی او د بهرني دښمن څخه دغه دښمنان چې د هیواد په داخل کې دغسې په فکري روزنه باندې په داسې روزنه باندې کار کوي چې د خلکو فکرونه د انحراف طرف ته ویسي او د خلکو فکرونه د دې څخه واړی چې د هیواد لپاره د خدمت جوګه شي. دغلته فعالیتونه یې درلودل او اوس له نیکه مرغه چې اسلامي امارت دغه تلویزیون او نشرات درولي دي او بند کړي دي. څرګنده نه ده چې دغه نشرات به تر کومه پورې تړلي، خو اوسنۍ پرېکړه دا ده چې دا تلویزیون به نور د هیواد په داخل کې نشرات نه کوي. موږ هم دلته د سیمې ته راغلو تر څو پورې د دغه کړنې په اړه چې اسلامي امارت دغه اقدام ترسره کړی دی د دې خلکو د دې ولس نظرونه راواخلو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. نور مو په تمه نه پرېږدم، ورځو او خپله خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته ما سره یو ورور ولاړ دی، له دوی سره به خبرې کوو چې د وروستیو پیښو په اړه باندې دوی نظر څه دی. هغه خلک چې د هیواد په داخل کې ژوند کوي، د دې هیواد د ټولو هغه امتیازونو نه ګټه اخیستله چې دلته موجود و، اوس د افغان ولس پر وړاندې باندې راپورته شوي او خپل نظریات څرګندوي، او همداشان د پاکستان پر وړاندې باندې د افغان امنیتي ځواکونو چې وروستي بریدونه ترسره شوي دي په باره کې دوی څه نظر دی. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ښه وروره، صحت دې ښه ده؟ الحمدلله، شکر دی. تاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ د خدای فضل دی، امن امان دی، بیخي څه نشته. څه مصروفیات لري؟ نو مدرسه کې مدرس یم، مدرسې سره مطالعه کوم. ډېر ښه ډېر ښه، خدای دې په کارونو کې برکت واچوي، خدای توفیق نور هم درکړي. قاري صاحب که دا راته ووایي افغانستان اسلامي امارت د پاکستان پر وړاندې رد ظلم عملیات پیل کړي دي او له هغې وروسته پاکستان په افغانستان باندې تیری وکړه، د افغانستان دغه استقلال یې تر پښو لاندې کړ، دلته تیری وکړه، په مقابل کې افغانستان اسلامي امارت مقابلې حملې ترسره کړې. په دې اړه باندې ستاسې نظر څه دی؟ تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت څونه مخکې تللی دی؟ تاسو شاید دغه موضوع څارلي وي. نو ستا ډېر شکریه، تا ما ته وخت راکړې او یو جهان مننه ستا د وخت. خو الحمدلله دلته موږ په دې کابل کې اوسېږو، خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه موږ څارو او د افغانستان هغې چې دي هغه هم څارو، خو لیکن د پاکستان چې کومې رسنۍ دي هغه ډېر درواغ وایي او غلط بیانې کوي. داسې کوي چې مثال د خبرې موږ کابل باندې حمله وکړه، کابل مې فتح کړو، حتی چې هغه رسنۍ کې ته داسې وګورې داسې معلومیږي لکه کابل ته چې پاکستاني ځواکونه یا پاکستاني رژیم پوځونه چې دي هغه داخله شوي دي. الحمدلله دلته هېڅ هم نشته. تېره برای ماښام چې زموږ د تورخم څخه د دورې خیبر پښتونخوا کې لندي کوتل ورته وایي، تر دې ځایه پورې زموږ کوم ځواکونه تر هغه ځایه پورې ورسېدل. نو الحمدلله دلته امن او امان دی او موږ لیدل برای ماښام په خپلو سترګو مې ورته کتل چې د دې کومې دغه راغلي وې بې پیلوټه الوتکې راغلي وې. نو ډېر کوشش یې وکړو چې هغه پر باګرام باندې حمله وکړي، خو لیکن الحمدلله په ډېره مېړانو سره او دغه هیواد او د دې هیواد چې کوم پوځي ځواکونه دي هغه په ډېره مېړانو سره هغه د دې کومه حمله چې هغه یې ناکامه کړل. دا خو زموږ د دا خبره ول چې مثال د خبرې دوی به کوشش وکړو چې بمبار وکړي، خو د دې خوا به بیا د ګولۍ ورپورته شولې، هغه کې دا توان نه و چې بیا څه وکړي. خو دلته بالکل الحمدلله امن او امان دی، هېڅ مشکل هم نشته او یو د خلک دي تشویش کوي او نه دغه کوي او د زندگی چې کوم معمول دی هغه حسب سابق روان دي، په هغه کې هېڅ تغیر او تبدیل نه دی راغلی. خیر اوسئ. مولوي صاحب محترم که دغه راته ووایي د پاکستان په مقابل کې د افغان ملت روحیت څنګه ده؟ تر اوسه پورې د افغان ملت ملاتړ د اسلامي امارت د ځواکونو نه څنګه و؟ تاسې شاید دغه موضوع ډېره ژوره څارلي او له خلکو سره چې کینئ پاڅئ په ولس کې، ستاسې په نظر باندې تر اوسه پورې څنګه دغه بهیر روان دی؟ اصل خبره خو دی چې دا جنګ کېږي، دا اصل دی چې دا په دوو شیانو سره کېږي. یو دا ده چې مثال د خبرې ستا سره عقیده وي، د عقیدې په لحاظ سره کېږي، او دوم داسې ده چې ستا سره مال او پیسه وي.
نو د پاکستان داسې وضعیت دی چې نه هلته نه د عقیدې خلک شته او نه مال او دغه څه هغه خپله د مالي بحران شکار ده هلته هېڅ مال نشته نو دا هېڅکله نشي کېدلی چې مثال د خبرې دغه چې دي پاکستاني پوځونه چې دي دغه جګړه د افغانستان سره وکړي یا دوی پر مخ ولاړ شي ځکه دلته 40 ملک راغلي هغه ټول مات شول او هغو دلته بری نه یوړي نو پاکستان به څه بری شي هغه د هغه مقابله کې بیخي د هېڅ برابر هم نه ده بالکل یو بله موضوع چې دا اوس راپورته شوې ده په هغه رسنیو کې چې بهر فعالیت کې د افغانستان نه او هغه هیوادوال چې پخوا دلته موجود وو سیاسي څیرې وي او پېژندل شوي څیرې وي په تېر کې د دې هیواد له ټولو مزایاو نه چې دلته کوم امتیازات موجود ګټې ترې نه اخیستلې او اوس په خارج کې هلته پراته دي او د مختلفو رسنیو د افغانستان د ملت په خلاف باندې خپله څرګندونې کوي په تېره باندې محمد محقق تېره شپه خپله پخواله رسنیو باندې داسې پیغامونه نشر کړي چې د پاکستان د پوځي رژیم ملاتړ یې کړی او حال دا چې د پاکستان پوځي رژیم افغان ملت په دې وروستیو کې ډېر ځورولی دی زموږ ډېر هیوادوال د دوی په بمبارونو کې شهیدان شو اوس نو نن د تېره ورځ البته د اسلامي امارت پرېکړه وکړه چې د دوی دغه تلویزیون چې په کابل کې موجود دی دا یې وتړه او څرګنده نه ده چې تر کوم وخته پورې به تړل شوي ځکه دا یو سیاسي مخالفت په دې اړه باندې ستاسې نظر څنګه یو څوک کولی شي چې په څرګند ډول باندې چې په همدې هیواد کې اوسېدلي همدلته لوی شوي د همدې هیواد د وګړو په خلاف باندې دغسې خبرې وکړي د پاکستان د حملې ملاتړ دې وکړي څنګه دا روحیه پیدا کېږي دا خو یقیني خبره ده چې د خلک دغسې رسنۍ کوي او داسې تبلیغات کوي لیکن د دې د تبلیغات کوي دا سوچ کوي چې مثال د خبرې زموږ سره پاکستان را سره دی نو د دې په بدل کې دلته د دې سره هر څه تیارې هم ولې الوتکې هم ولې او اسلحې هم ولې د دې سره هر څه ولو دغه باوجود مثال د خبرې چې کوم وخت طالبان او امارت اسلامي کابل ته را داخله شو نو دوی هر څه پرېښول نو اوس د پاکستان په ملاتړ به دوی څه وکړي بیخي ولاکه هېڅ هم وکړي او دا ډېر ښه کار شوی دی الحمدلله په دې مې زړه خوشحاله شو او د زړه نه دا وایم چې د دوی د کومې رسنۍ تړلي دا ډېر ښه کار شوی دی او الله تعالی د امارت اسلامي ته نور مخ ته توفیق ورکړي چې داسې د خلکو سم خوله ور وتړي او هر څه یې ور خلاص کړي مولوي صاحب محترم تاسې وخت ویل چې پاکستان رسنۍ قوي تبلیغات کوي او داسې د هغوی رسنۍ چې کوم تبلیغات کوي داسې ښکاري چې نیمایي کابل هغوی نیولی دی خو څه چې موږ دلته ګورو ډېر عادي ژوند روان دی خلک د هغې نه ډېر زیات روحیه لوړه ده په دې وخت کې افغان رسنیو ته څه کول پکار دي هغه افغانان چې په رسنیو کې فعال دي ستا په نظر باندې موږ باید څه وکړو په دې وخت کې موږ څنګه کولی شو چې د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو څنګه یې څرګندولی شو نو دغه د ستا د خبرې پورې یوه خبره درته کوم هغه په دغه کې څه نومې شي پاکستان کې یو عالم ده چې د هغه نوم حافظ حمدالله ده په کوټه کې اوسېږي نو هغه کله کله داسې خبره کوي وایي ښه دی چې دا کرکټ کیل چې ده دا په ټي وي انلاین باندې کېږي که چیرې دا انلاین نه کېدلی پاکستان به هېڅکله نه بایللی نو دا هم داسې ده چې مثال د خبرې موږ و دې ته مجبور یو چې پس د دې کوم د پاکستان سره کوم جنګړې کول او کوم دغه کول انلاین به کوو چې بیا د دې کومه ناکامي او کوم دغه چې دغه دنیا ته معلومه سي په دنیا ته به هغه دغه سي نو زموږ د میډیا والا څخه او کوم رسنۍ والا دغه څه زما خواست دا ده چې مثال د خبرې په دې دغه کې د سم همکاري وکړي او در هره کوره پورې او در هره ځای پورې خپل اواز ور رسوي حتی که مثال د خبرې که میډیا والا څخه هم افغانستان د وسایل کې کم دي نو زما داسې رایه ده تجزیه ده حتی چې کم چا سره موبایل ورسره دی نو هغه د خپل موبایل پر واتساپ پر کومه حاله ده او کوم سټیټس دی پر هغه دغه خپلو پوځو ملاتړ وکړي او خلکو ته دغه پیغام ورسوي نو کم از کم د یوې د خلکو توسط سره به شل خلک خبر سي نو په دې سره زموږ د پوځیانو چې د روحیه به هم ډېره لوړه سي او ملاتړ به هم وسي او دلته الحمدلله امن او امان دي بیخي څه هم نشته پر سکون ژوند روان دي او د زندگی چې کوم معاملات بیخي زره برابر هم نه دي متاثره شوي هغه خلک چې په داخل کې تخریب کوي دلته موجود دي او د اسلامي امارت تخریب کوي ستا په نظر د دوی سره څه کول پکار دي د دې په مقابل کې باید ولس څه وکړي دولت باید څه وکړي او ولس د دې په مقابل پکار ده چې دا وکړي چې کوم چیرې مشکوک افراد یا داسې دغه افراد ونیدي او هغه امارت او ځواکونو ته پوځي ځواکونو ته خبر ورکړي او پاته دغه تیسوله څه نومېږي دا د ولس کار شو او دغه دی امارت اسلامي څه ده و دې خلکو چې ونسي داسې د خلکو مخ ته سزا ورکړي چې ټوله دنیا ونی چې دا د نور دپاره بیا عبرت وګرځېږي ډېره مننه خوشحاله اوسې الله مو آباد لره الله دې آباد خیر اوسې یو جان مننه ډېر خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسې
زموږ د دغه مولوي صاحب خبرې واورېدلې واقعیت هم هغه څه چې ښکاره حقیقت دی او د میداني شواهد دي او د لمر غوندې ټولو ته روښانه دي په هغې باندې وغږېده او رښتیا هم په اوس وخت کې د میډیا جګړه او د رسنیو جګړه تر ټولو نه قوي جګړه بلل کېږي ځکه په عامه ذهنونو باندې ډېر مؤثر دي او ذهنونو ته کولی شي چې یوه زاویه وټاکي او خلک همغه زاویه تعقیب کړي. درنو لیدونکو زموږ هیله هم همدا ده چې ټول هغه هیوادوال چې رسنۍ ته لاسرسی لرئ او که څوک په خواله رسنیو کې فعال نه حد اقل خپل ګرځنده تلیفونو څخه ګټه واخلئ او د افغانستان د اسلامي امارت د پوځونو ملاتړ وکړئ ځکه دا حساس شرایط دي. په دې وخت کې ستاسې ملاتړ تر هر څه ضرور دی. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دغه موضوعاتو ته متوجه شي. تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ښه راغلاست. دلته یو ورور له ما سره ولاړ دی، له دوی سره به په دې موضوع باندې غږېږي چې دوی په دې موضوع باندې څه نظر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. ژوند دې ښه تېرېږي؟ بخیر الحمدلله. نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد. ماشاءالله ماشاءالله. کوم ځای؟ د لوی کندهار یو لوی کندهار کې زابل ولایت. لوی کندهار زابل ولایت. څنګه راغلی وې کابل ته؟ دلته یو څه مصروفیاتو سره اخته وو، هغه کارونه مې حل کول. د پاکستان او د افغانستان د وروستي جنگ په اړه باندې څه نظر دی؟ مجاهدینو او د دې ولس ملاتړ په اړه څه نظر دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی په قرآن کې وایي وکتب علیکم القتال، وایي په تاسې باندې جهاد فرض ده. یو خو پاکستان د پاکستان عوام نه په حکومت باندې جنگ فرض عین ده. یعنې زه به داسې درته ووایم، دا زه نه وایم، رد المحتار کتاب الجهاد چې وګورې داسې مرګ روا ده لکه د ټرمپ چې مرګ روا ده. علت یې په څه کې دی؟ پاکستان خو وایي چې موږ د کلمې په نوم باندې دا وطن جوړ کړی، دا هېواد آباد کړی دی. نو ولې بیا د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې جهاد فرض دی؟ د دې کومې کړنې دي چې دا روا ګڼي چې جهاد بیا د دې په خلاف ترسره شي؟ نو محترمه کړنې یې دا دي، عوام مسلمانان دي، دوی لغه ځای بمبار په وکړي، تیارې راولي، پاک مسلمانان دي، بمبارونه په کوي، دا شهیدانوي، دا په قرآن کې راغلي دي که په حدیث کې چې ته مسلمان قتل کوي، دا خو ما نه دي لیدلي. او بل دا خبره ده چې دوی قانون ګرده د یهودو او د نصارا او د ټرمپ که هر څه ورته وویل دی هغه باره مني. د خدای او د رسول قانون مطلق نه پکښې چلیږي. یعنې څه چې ورته ټرمپ و اسرائیل ورته وایي دوی هماغه کار کوي؟ هماغه کار کوي. که ټرمپ ورته وایي چې ته دا کار وکړه، دا غلام د ټرمپ ته دغه کار کوي. که اسرائیل ورته وایي ته دا کار وکړه، دوی دغه کار کوي. چې کوم خدای او رسول وایي دغه نه په قرآن کې دا چم شته، نه په حدیثو کې چې دوی راغورځېدلي دي عوام مسلمانان قتل کوي، په ډروم یې ولي، په مرمو یې ولي، دا په قرآن کې نشته. د دې په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې عملیات څنګه وکتلي به دي شاید خبرې؟ الحمدلله د افغانستان د مجاهدینو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. رب العالمین دې دا زموږ امارت قایم و دایم ولري. یقیني د خدای او د خدای د رسول په لار روان دي. خدای د نور هم توفیق ورکړي چې دغه ناسور پر وړاندې باندې مقابله وکړي. یوه خبره بله چې په اوس وخت کې په داخل کې چې کومې رسنۍ فعالې وي، الحمدلله چې هغوی خپل رسالت او خپل هغه دنده په ښه شکل باندې ترسره کړه. ځینې داسې رسنۍ هم شته چې اوس هم په هېواد کې فعاله دي او هغه چا چې دا رسنۍ جوړې کړي دي هغه د هېواد نه بهر دي. همدغه خلک په همدې وطن کې رالوی شوي دي، د دې وطن د ټولو امتیازاتو نه ګټه اخیستې ده، خو بیا هم دوی د افغان ولس په مقابل کې خپل نشرات کوي. محمد محقق د تېره ورځ په خپل رسنیو باندې او همداشان خپل رسنۍ نه دا نشر کړي چې دوی د پاکستان د عملیاتو ملاتړ کوي. ستا په نظر باندې دی او افغان لپاره دا ښایي چې د خپل ملت خلاف خبرې وکړي، د پاکستان ملاتړ وکړي؟ نو محترمه دغه رد المحتار زموږ په مذهب کې ډېر ښه محتمد کتاب ده، فتاوای شامي موږ ورته وایي. دا له کتاب الجهاد دا خواته کتاب البغات ایښی ده.
نو وایي که څوک د اسلامي نظام سره بغاوت یې کوي په دې سره وایي جهاد فرض کېږي. د دې ډېر احتیاط پکار ده. باید خپل افغانان د دغو مجاهدینو سره ملاتړ وکړي، ورته ودرېږي. ولې زموږ مجاهدین دي الحمدلله دی امیرالمؤمنین الله پاک راکړی ده چې په درسته نړۍ کې نسته، یعنې دی چې تر ماسپښینه تر مازدیګره تقوا کوي، ما او تا په یوه میاشت کې نسو کوئ، په کال کې هم نسو کوئ. د دې اسلام د دې افغانستان اسلامي نظام د دې مخالفت څوک کوي دا له شریعت خلاف کار ده. دې ته مجاهدین باید جرم ورکړي او دا سم جرم ورکړي. دا زه نه وایم، دا ټول کتابونه دا خبره کوي. دا خو اسلامي نظام ده، قال الله قال رسول دین نافذ کړی دی. ولس ته څه کول پکار دي؟ ولس بیا د دغسې خلکو په وړاندې باندې څه وکړي او دغه رسنۍ چې اوس تړل شوې دی تا په نظر باندې دا څنګه کار شوی دی او همداشان دغه ولس بیا څه وکړي دې وخت کې؟ نو اوس الحمدلله افغانستان ده که پښتانه دي که تاجک ده که ازبک ده ټول الحمدلله سره یو دي، د یوې کلمې ورونه دي. الله پاک په قرآن کې وایي ته ټول مؤمنان سره ورونه یاست. ولس باید دی وکړي له د مجاهدینو سره دی په کلکه یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي. باید جنگ ته ځانونه آماده کړي. که مجاهدینو دغه مال ته کومک سو هغه پسې ورکړي، جنگ ته یې کومک سو، سرو ته یې کومک سو، ټولو شیانو ته باید موږ ولس او موږ ورته ورته آماده سو. که مینې که مرمۍ که جنګ یې که روپۍ په هره غاړه کې بیا ورته درېږو. ځکه الله پاک په قرآن کې وایي کتب علیکم القتال. په دې کې ټولو ته اشاره ده، ټول مسلمانان دي، خالي مجاهدین نه دي. الجهاد الماضیة الا یوم القیامه، ورځ تر قیامته جهاد ستا نبی علیه الصلاة والسلام وایي. دا متفقون علیه متفقون علیه معنا د مسلم و د بخاري حدیث. نو باید ټول مجاهدین ورسره ودرېږي، ټول عوام ورسره ودرېږي. دا مجاهدینو سره ښه په اخلاص. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. که چېرته افغان ملت ته افغان ولس ته د افغانستان د اسلامي امارت له لوري دا وویل شي چې تاسې جهاد ته آماده یاست، ستا په نظر باندې څومره ځوانان به د پاکستان مقابل کې جهاد ته آماده شي؟ زما دی نظر ده د افغان دا پښتون قوم ده دا بس د خدای او د رسول خبره دی مني. که دا څنګه امیرالمؤمنین امر وکړي زما یقین ته باور وکړه. زما دا خیال ده چې افغانان به په دغه کې دا کوټخ به په هغه ورځ ونیسېږي، دوی به په پېښور او په اسلام آباد کې. انشاءالله انشاءالله. ډېره مننه قاري صاحب. ځوانانو ته څه پیغام لري؟ ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی د خدای او د خدای د رسول په لار برابره سي او دغه پاکستان رژیم فوج چې دا د کفر عملیې په مخ کوي نو چې هر شي ته ضرورت سو باید ځوانان سرو ته ځان آماده کړي، قربانۍ ته ځان آماده کړي. جنگ ته تر مجاهدینو له مخه چې امیرالمؤمنین امر واجب ده چې هغه امر وکړي باید دوی تر ټولو له مخه روان. انشاءالله انشاءالله. الله دې آباد لري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې خیر درکړي. الله پاک دې عزت وکړي. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. واقعیت زمونږ په هیواد کې دغسې ځوانان بیا موجود دي چې د عقیدې له لحاظه د فکري لحاظه د فکري روزنې لحاظه کاملا بشپړ آماده دي. په هرو شرایطو کې دوی کولی شي د خپل ملت غږ پورته کړي او کولی شي چې د خپل ملت لپاره هر ډول قرباني ورکړي. نو موږ هم د ولس نه دا تقاضا ده چې د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ. په دې حساسو شرایطو کې ستاسې دنده دا ده چې د خپل دولت او د خپل ملت حمایت وکړي. هغه څوک چې په دې وخت کې د تخریب کار کوي هغه افغان نه دی او هغه هیڅکله د دې وطن بچی نشي کېدلی. موږ په تیره کې د پاکستان او همداشان د نورو ګاونډیانو او نورو همسایګانو د ظلمونو ډېر ښکار شوي. نور یو موټی کېدل پکار دي د دغه ناسور پر وړاندې باندې، د دغه خلکو په وړاندې چې د افغانستان په خلاف باندې کړنې ترسره کوي. نو په دې وخت کې د یو ځای کېدو او د یو موټی کېدو وخت ده. هیڅکله باید یو شخص یو افغان دا فکر ونه کړي چې دا دنده زمانه د هر سړی باید خپله ایمانی او وجداني وظیفه دا وګڼي چې د دغه ډول کړنو په مقابل کې خپل غږ پورته کړي او خپل نظر سره شریک کړي. السلام علیکم وروره. السلام علیکم او جوړې په خیر. خیر صحت دې ښه ده؟ مریض خو نه خوشحاله لري ده؟ ښه ده شکر ده. ژوند دې بخیر تېرېږي؟ ژوندی و سلامت اوسې. کوم ځای کې؟ د غزني ولایت. غزني ولایت کابل کې اوسېږي؟ به ودلې په کابل کې 15 منه. څه مصروفیت؟ بس دا چپلۍ خرڅوم. چپلۍ خرڅوي. دلته په کاروبار باندې بوخت دی؟ ډېر ښه دی. خدای توفیق درکړي چې کاروبار نور هم درسي. سلامت اوسې ژوندی اوسې. څه نظر لري د افغانستان د اسلامي امارت د وروستیو حملو په اړه باندې، وروستیو عملیاتو په اړه باندې چې د پاکستان په مقابل کې ترسره کړل؟ والا اسلامي امارت خو ډېره بهتري وکړه ماشاءالله. پاکستان د ښه دندانشکن جواب ورکړو
ان شاء الله خدای د نورم برای ورکړي. موږ ټول ورسره ولاړ یو، موږ ټول ملت یې تر څنګ ولاړ یو. اول دا شخصا زه د دا نن غږ را باندې وکړي، زه فدایي ته آماده یم. په هر صورت چې وي 2 زامن لرم، هغه هم تر قربانوم، ځان هم تر قربانوم. الله دې ستاسې دغه فکر کې نور هم برکت واچوي او همدغه روحیه باندې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي، د خپل هیواد د هغه ولس چې مظلوم ولس ته د هغوی ملاتړ وکړي. خدای دې تاسې په عمر کې برکت واچوي، ستاسې په اولادونو کې برکت واچوي. که دا راته وایي دلته د هیواد په داخل کې ځینې خلک شته دی چې هغه د هیواد په داخل کې دلته لوی شوي دي، د دې هیواد په خاوره کې خاپوړې کړي دي، خو بیا هم د دې هیواد خلاف څرګندونې کوي. لکه تېره ورځ محمد محقق چې د رای فردا په نوم باندې یو تلویزیون هم لري، ویلي چې د پاکستان حمله په افغانستان باندې جایزه ده. ستا په نظر باندې د دې خلکو دا فکر له کوم ځای نه راځي؟ دا څه ډول خلک دي ستا په نظر باندې؟ همدغسې دي، دغه ټول غرب روزلي دي دغه خلک، دغسې دي د افغانستان په ابادي او په نه دي خوشحاله. دغه هېڅ وخت د افغانستان په ابادي نه خوشحاله کېږي. خو دغه اوس چې دوی هم وتښتېدلو، نو اوس دوی دغه ارمان کوي چې کورونه او اولادونه هم دلې پاته دي، نو موږ ولاړلو. نو خو چې وایي چې څه کوې هغه برېبې، نو دا کار یې باید نه وای کړی. خو دوی هم افغانان دي، د افغان په نوم یادېږي. دورې څوک دي نه د تاجک په نوم پېژني، نه د دغه په نوم پېژني، دورې ټول په یو افغان یادېږي، د افغانستان په نوم هر سړی یادېږي. بیا دې موضوعاتو کې سړی له احتیاطه کار واخلي. اسلامي امارت د دوی دغه رسنۍ چې د رای فردا په نوم باندې وتړله، په دې اړه د څه نظر دی؟ ښه کار یې کړی دی او همداشان د دغه ډول خلکو په وړاندې باندې ولس باید څه وکړي؟ د خلکو په وړاندې باید ولس چوپ پاتې نه سیږي، باید خبره یې تر یو ځای پورې ورسوي چې دا خاینان د وطن په دغه نه دي خوشحاله. هېڅکله باید له دغو سره همکاري ونه کړي. دا وطن د موږ خپل وطن ده. په موږ څوک یو افغان هم ژوندی وي، دا فکر دې څوک نه کړي چې دلته د پاکستان راسېږي. او دا شخصا چې زه ژوندی یم، تر څو اوس په قدرت رسېږي دریغ نه کوم انشاءالله. الله دې آباد لره. ډېره زیاته مننه. محمد محقق دی ویلي د پاکستان حملې په افغانستان باندې جایزې دي. د دغه تلویزیونو بندول څنګه دي؟ دغه تلویزیون بندول خو ډېر ښه کار ده. هر هغه سړی چې په خلاف د دولت د افغانستان غږیږي، که یوټیوبر وي، که ټیک ټاکر وي، که هر سړی وي، باید قانوني چلند ورسره وسیږي، باید بند سیږي، باید زر تر زره ونیول سي. که دلې په افغانستان کې وي زر تر زره باید ونیول سیږي. دا کار ښه کار نه ده. موږ ټول یو افغانان یو. موږ ټول دا اوس د شیخ صاحب امر وکړي، دا ټول کورنۍ موږ ورته تیار یو. دا هر افغان ورته تیار ده. که رښتیا له زړه افغان وي، رښتیا په دا وطن خوا بدېږي، هر سړی ورته تیار ده. باید د ناشکن جواب ورکړي پاکستان ته. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. خیر. آباد لره. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو، تاسې زموږ د دغه هیوادوالو خبرې واورېدلې. واقعیت هم په دغه حساسو شرایطو کې باید د وطن ملاتړ وشي او هر افغان چې په دې خاوره کې پیدا شوی دی او دلته لوی شوی دی، واقعیت هم دا مسؤلیت لري چې د دې خاورې څخه بشپړه او کامله دفاع وکړي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړه کې حاضرېږم. الله مو مل شه.